السلام علیکم ملګرو ورماچې مو تاسو ګورئ باچا افیشل یوټیوب چینل ملګرو په تمنیل به هم کتلی وي چې یار اصغر شیمه آینه د کلتور چې کوم چینل دی هغه ولې ګرفتار شو په څه وجه باندې چې کوم دی ګرفتار شوی دی نو د هغه به تاسو له پته هغه ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل وي ټول نړۍ چې کوم دی په دې سایټ باندې دا ویډیو تاسو وینئ چې یاره دا تحصیل مردان چې کوم دی دغه ځای سره تختبایی دغه مردان وغیره دغه چې کوم دی دغه ځای سره هغه اشتهارات والا دغه څه دی هغې څه کومه واقع چې شوي وه نو دغه ویډیو چې کوم دی تاسو وکته دا تاسو وینئ دې ویډیو باندې به اواز نه دا به تاسو کتلي ډېره زیاته وایرل زما خیال اوس هم په هغه چینل کې وي پرون نه پورې دې ټایم پورې خو وه بهرحال که هغې ته ډیلیټ کړي نه ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه وه نو د دې ویډیو نه پس چې کوم دی د پولیسو ګرفتار کړی دی بیا د ده د خولې بیان هم واورئ چې یاره د پولیسو په څه وجه باندې بوتلی دی نو د ده د خولې دا بیان لګولو چې یاره څه وایي دا تاسو ګورئ دی چې کوم دی لایف راغلی دی د خپل چینل نه بارو ته زما په خیال پولیس ولاړ دي और वो मुझे ले जाना चाहते हैं कल मैंने जो वीडियो बनाई है د په لایف کې اوس لګیا دی په لایف کې چې یاره ما پسې پولیس راغلي دي پرون چې مې ورته ویډیو کړې وه هغه ویډیو تاسو وړاندې وکته په دې باره چې کوم دی اوس پولیسو لیده وګوره تاسو پولیسو چې کوم دی دی لاړه موبایل کې او تر دې دمه چې زما خیال دی لا ریا شوی نه دی نو اصل وجه څه وه چې یاره د مطلب یې سپینه خبرې کړې سپینه څه وه چې یاره هغه ویډیو دی د هغه قاتل چې څوک کوم قتل شوی دی نو دی د هغه دغه کور ته تللی دی د چا چې قتل شوی دی هغه کس د هغه مور پسې تللی دی د هغې خانه پسې چې کوم دی تللی دی چې یاره ستاسو د مطلب انصاف په میلاو شي هغه دا ویډیو به تاسو کتلي څنګه چې ما ډېره زیاته وایرل ویډیو وه په لږ وخت کې چې کوم دی زما خیال دغه تاڼې سره دغه حدودو کې چې کومه تاڼه ده هغه سیچو ته هم ټلیفون کړی نو هغه بس یا موبایل هم کټ کړي ځکه چې پته نشته مختلف قسمه خبرې د دې راولي چې یاره د مطلب خو هغه ویډیو چې کومه تاسو به کتلي وي دا نه د کلتور د چینل نه دا کوم اشتهار او اشتهارات والا چې کوم دی چې کوم پات شوی دی نه د باندې د دوه پولیس له پاسې د جنګ جګړه روانه ده دکان کې پټه کیمره چا ورته لګولې ده بیا چې کله ډزې شي نو هغه کیمره چې چا نیولې ده هغې له کس معلوم نه دی خو هغه بیا د دکان نه لاړ شي نو دې کې وایي چې کوم دی یو پولیس اهلکار چې کوم دی هم شهید شوی دی او دا بله رقم چې کوم دی د تمام شهید وایي چې دا هم شهید شوی دی مطلب دا دی نو دا پته نشته چې گیم دی یا د هلک په دې پولیسو باندې مطلب ډزو کولول یا د پولیسو په دې هلک باندې لاول کړی دی نو اصل وجه دا و چې یاره دغه ویډیو کړې وه او پولیسو دی په دغه وجه بوتلی دی چې تفتیش وغیره دا به چې کوم دی کوي لا صحیح حقایق مخې له راغلي دي چې یاره پولیسو دی اصله بوتلی دی د دې چې کله راوځي مطلب رها شي تاڼه کې دی لا بیا کیدای شي جیل ته هم پکې لاړ شي چې یاره تاسو داسې ویډیو سره کې یا مطلب قانون انویسټیګیشن نه دی کړی ته پسې تللی نو دی په دغه دوه ویډیوګانو د وجې چې کوم دی دغه یو ویډیو چې یاره یو مطلب دغه پولیس د ریکارډینګ دغه کړی دی او بله دا چې یاره بیا د کوم چې قتل شوی دی نو دغه ځای ته چې کوم دی تللی دی نو په دغه وجه باندې چې کوم دی پولیسو به ورته د دوی نه څه انویسټیګیشن کوي چې یاره ستا سره نور څه ثبوتونه دي وغیره مطلب انویسټیګیشن کوي چې یاره قصور چاته دی نو انشاءالله انصاف به میلاوي هر چاته چې قصور وي هغه ته به چې کوم دی سزا میلاویږي او چا چې مطلب جرم کړی هغه ته ما څنګه وایي سزا به میلاوي او چا چې مطلب د څوک مړ شوی نو هغه ته به انشاءالله زموږ یقین دی چې هغه ته به ضرور چې کوم دی انصاف میلاویږي نو ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ ملګرو چې یاره آینه د کلتور والا دا اصغر شیمه چې کوم دی چې دی رها شي اور پته به ولګي چې یاره به څه وجه دی ګرفتار شوی انشاءالله ویډیو به بیا ضرور شیر کړئ ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه ډېرو ملګرو د هغه تصویر دغه لایف ویډیو دغه لینک پې رالیږو چې یاره دا وګوره اصغر شیمه پولیسو بوتلی دی دا په دغه وجه باندې چې کوم دی بوتلی دی او هغه پرونی ویډیو تاسو د هغه وګورئ نو بیا به تاسو په ټول حقیقت باندې ورسئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ملګرو